السلام علیکم ورحمت الله. دا خو ماشوم دی، خو د شلو او د څلوېښتو کالو په منځ کې چې کومې زنانه وي اکثر د هغې په دې ځای دې ځای یا په دې ځای باندې داسې یو غوټه جوړه شوې وي، دې ته وایي ګینګلیان سیسټ. زنانه د داسې غوټو نه ډېر یریږي او اکثر وایي دا چېرته کې کینسر وینه او یا دا کینسر شینه. دا بالکل بې خطرې مرض دی. دا کوم خیر استعمالي لکه زنانه وړا غږي، لوښي انځکارونه کوي، نو دا جوړ چې کوم دی د دې خپلې اوبه دي، نو د هغې نه غیر چاپېره پرده ده، هغه پرده وشلېږي او دغه د جوړ اوبه بهر ته راوځي او هغه یو غوټه جوړه کړي او دا داسې غونډه غوټه وي، د مټر د دانې نه واخله او د چغجۍ د سایز عمرې کېدی شي. دا د پریشانۍ شیز نه دی، دا علاج نه غواړي. لږه پټۍ ته چاپېره کړي، هغه لاس د څو ورځو دپاره آرام ورکړي، نو دغه اوبه په ورو باندې واپس خپل جوړ ته دننه لاړې شي او که بیا ډېر لاس استعمالي نو بیا واپس راتلی شي. کله ناکله ډاکټر سرنج نیډل ورواچي او هغه جل چې کوم دي اوبه ترې را وباسي او که د هغې سره دا بیا بار ډکېږي نو بیا والا اپریشن کوي. خو اپریشن یې هم د خطرې او د کینسر نه دی او که چېرې پرېږدي نو هم دا کینسر کېږي نه. زنانه دې خبر نه ډېر زیات یېرېږي. د پریشانۍ خبره به کله چې زر به بیا اپریشن غواړي چې کله درد ډېر زیات کوي، هغه لاس یا لاسونه یا خپه راقولی نشي او یا په هغې کې هغه لاس یا هغه خپه میږي کېږي ډېره زیاته او یا ډېر زیات زر غټ شوی وي یا پې د پاسه سوروالی او درد ډېر زیات کېږي. کنې دا خبرې نه دقه شانتې یې پرېږدوئ، هېڅ شیزم نه دی او دا کینسر نه دی، دا ګینګلیان سیسټ بې خطرې دی. السلام علیکم.